د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اورېدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته په خیر راغلاست. زموږ د نن موضوع چې ده هغه ولې پښتانه بې اتفاقه دي او د یووالي لارې چارې، په دې اړوند به درسره زه خپلې خبرې کوم. نو لومړی چې دی پښتانه یو لوی تاریخي او بافرهنګه قوم دی، له بده مرغه تر اوسه د واحد ملت په توګه نه دي راڅرګند شوي. دا پاور پوینټ د بې اتفاقۍ عوامل او د یووالي لارې چارې څیړي. لکه څنګه چې ما ویلې دې باره کې به سره اوس خیر سره بیا تفصیلي خبرې به هم کوم او دا به همداسې پر مخ باندې به ځو، خو زه به داسې وکړم چې دا به ځان به وړوکی کړم او دا دغه به غټ شي څنګه چې ما ته خپله هم ښکاره شي او تاسو به هم ښکاره شي. نو د بې اتفاقۍ اصلي عوامل څه دي؟ جغرافیایي ویش، لکه افغانستان، پاکستان، خو موږ ته پښتونستان ویو ځکه دا په دوو برخو چې کله نه انګریزانو تقسیم کړی دی، په دې کې پښتانه اخواته د کرښې چې د ډیورنډ د کرښې اخواته دي، نو هغه ځان ته اوس د پښتون په ځای باندې زیات ځان ته پاکستاني وایي. اینه پاکستانیت په هغوی کې ډېر زیات شوی دی او د پښتونولۍ هغه احساس چې باید په پښتون کې وي هغه ته ورځ تر ورځه کمیږي. هغه ولې کمیږي؟ ځکه هغه تدریس یا هغه تدریسي نصاب چې کله د ماشومتوب نه دوی ته تدریس کیږي، هغه چې دی د دوی نه هغه د پښتونولۍ احساس اخلي او د پاکستانیت احساس په دوی کې اچوي. اوله یو فیکټر دا دی. دویم فیکټر دا دی چې هلته کمې ډرامې چې دي یا د پنجاب کومه میډیا چې ده هغه هم د دوی دپاره کار کوي او هغه پاکستانیت په دوی کې اچوي. که هغه پښتو میډیا ده الکترونکس یا د پاکستان د اردو میډیا ده، نو هغه په دې باندې ډېر کار کوي. هغه داسې په خپله زه چې کله کله د دوی تلویزیون کې ګورم همیشه ورته افغانستان د پاکستان ضد ښکاره کوي او خپل پښتون ځان ته د یو پاکستاني فکر کوي. نو چې کله افغانستان د پاکستان د سیاست ضد شي یا د ریاست ضد شي، نو هغه پښتون چې په پښتونخوا کې ژوند کوي هغه داسې فکر کوي چې دا لکه د پښتون ضد شوی دی. نو دغه یو احساس دی چې پنجابي ریاست د کوزي پښتونخوا پښتون ته ورکړی دی. او داسې ځینې خلک په خپله په افغانستان کې هم داسې شته دی چې هغه د خراسانیانو د هغه کوم تبلیغات چې کوي چې دغه ته د پښتونخوا پښتنو ته پاکستانیان وایي، هغوی کې هم ځینې پښتنو کې پاس موږ په افغانستان په پښتنو کې یا ځینې افغانانو کې هم دا په ډېرو لږو خلکو کې دا دغه شته. نو دغه چې دی دا د جغرافیایي ویش دی، په دې کې د پښتنو چې کومه دغه د بې اتفاقي ده دا یې ډېره کړې ده. اوس که زه کله د پښتونخوا د یو ورور په باره کې یا په پاکستان باندې نقد کومه یا پې نیوکه کومه، هغه ځان ته پیغور ګڼي او ما هغه د کوزي پښتونخوا ورور په سوشل میډیا کې راپاڅېږي یا به ما ته کنځلې کوي یا به زما په مقابل کې ودرېږي. که هر څومره زه ته وایم چې وروره دا ستا دغلته پښتو ژبه د دفتر ژبه نه ده، د زده کړو ژبه نه ده، دا به خپله پښتو ژبه باید د پښتونخوا په سیمه باندې واکمنه وي. هغې له بې قاره ځي، هغه بیا وایي چې نه زمونږ قومي ژبه لکه اردو ده. ځکه څه چې ورته په نصاب کې ښودل شوي، څه چې ورته په میډیا کې ښودل شوي دي، هغه ټول د دې په فکرونو کې ګرځي او هغه زما کوم سمه خبره چې هغه هم د پیغور په شکل اخلي، بېرته به د افغانستان پښتون ته کنځل کوي. داسې که هغوی چېرته کومه خبره کوي چې ځان ته افغان بولي یا څه د افغانستان په ځینو مشرانو باندې نیوکې کوي یا نقد کوي، نو بیا د افغانستان په پښتنو هم بدلېږي. دغه ویش چې دی دوی چې دا ویش کې دې ویش سره په پښتنو کې په افغانانو کې هغه دغه لږ لرېوالی راغلی دی او دا د بې اتفاقي هغه لومړی عوامل چې دي یا عامل چې دی هغه همدغه جغرافیایي ویش دی. دویم قبیلوي نظام او تعصبات، لکه په دا قبیلوي دغه باندې چې موږ تقسیم شوي یو، څوک ځان ته یوسفزی وایي، څوک شینواری شي، څوک صافی شي، مومن شي، ملاګورې شي، دغه مختلف ډېر قومي بارکزی شي او احمدزی شي، بس دا ټول قومونه دي. دا بیا د یو بل هر یو ځان لوړ احساسوي، هر یو خپل تاریخ ته په ښه نظر ګوري، بل چې دی هغه ټیټ راولي. اوس ولا دا د غلجي او درانیو بحث دی، دا هم پکې ډېر شوی دی. د دې دپاره زموږ دښمنان هم کار کوي. هغه که په افغانستان کې کومه میډیا چې د پردو په لاس باندې د ایرانیانو او د تاجکانو او د دوی تاجکستان
یا د ازبکستان د دوی د لارې چې کومه میډیا پروموټ کیږي، پیسې ورته ورکول کیږي، بیا هغه میډیا چې ده همدغه رقم تعصبات د پښتنو په منځ کې هغه زیاتوي. بل سیاسي اختلافات او ګوندونه، بیا بل دا ګوندونه چې دي هغه هم د قدرت ته د رسېدلو په خاطر باندې یو داسې تګلاره جوړوي چې بیا هغه هم دغه د پښتون قوم په ضرر باندې تمامېږي. څوک داسې دې په خاطر باندې چې هغه ځان ښه مسلمان وګڼي، نو هغه څوک چې د خپل ملت یا د قوم یا د خپل ژبې لپاره کار کوي بیا هغه ښه مسلمان نه ګڼي، هغه حرام ګڼي. هغه دا چې دا خپل دغه ګوند چې دی دا خپل په اسلام کې یو قسم تفرقه پیدا کول دي، هغه خپل ځان بد نه ګڼي، خپل ګریوان ته نه ګوري، خو مګر یو بل هغه کوم سړی چې ملت پاله دی په خپله ژبه پالي دغه کوي، هغې ته به بیا په داسې یو سترګه ګوري، بیا به هغې ته دا وایي چې دا کار حرام دی یا دغه دی، ځکه چې هغه د هغې د نظر او هغه د ګوند د تګلارو سره چې بیا برابر نه وي، بیا هغه دا کار کوي. بل د ملي شعور کمښت. ملي شعور مونږ کې هغه د پښتونولۍ او ملت جوړونې کار چې دی هغه نه دی شوی، ځکه چې مونږ په دوه برخو تقسیم شوي سو. همیشه بیا د پنجاب چې کله په پاکستان باندې واکمن شوی دی، هغې د څو لسیزو راهیسې دا کار کړی دی چې افغانستان کې باید همیشه جګړه او دغه جګړه چې دا باید دوام پیدا کړي، چې افغانستان د سیاسي لحاظه د اقتصادي لحاظه پیاوړی او قوي هیواد جوړ نشي. کله دغه هیواد د سیاسي له پلوه او د اقتصاد له پلوه قوي شو، نو بیا به خپله پښتانه د افغانستان سره یوځای کېږي او پاکستان به تجزیه طرف ته ځي. بل دا د ملي شعور کمښت، دا هم دغه نه راځي، د ماشومتوب نه راځي، او هغه دغه ښوونځیو په واسطه یا د سکولونو په واسطه باندې ماشومان ته چې تدریس شي د کوچنیتوب نه د وړوکتوب نه، نو بیا هغې کې هغه ملي شعور چې دی هغه بیداره کېږي. مګر دا دغه د څو لسیزو جګړې راهیسې چې زموږ په افغانان چې هغه بیا پښتونخوا کې وو یا اخوا د پنجاب باندې قوت تلي او څه نورو هیوادونو ته دغه شروع، نو هغه زده کړې چې په خپل هیواد کې ونه کړي، نو هغه د ملي شعور کوم کمښت چې دی هغه هم د بې اتفاقۍ اصل عواملو کې راځي. بل دښمنان استخباراتي لوبې، دا دښمنان چې کوم استخباراتي لوبې کوي، که په دې کې لوی دښمن چې زموږ چې دی هغه د پنجاب ریاست دی. ریاست هغه پالیسي چې د افغانانو ضد ده، موږ د هغې سره نفرت لرو، نه د خلکو سره، ځکه چې هغه پالیسي چې کومه دوی جوړوي هغه ریاست جوړوي. خو مګر یو کار دی چې هغه ولس هم مخنیوی نه کوي چې دا تاسو خپل ریاست ته چې تاسو د څه رقم پالیسي جوړوي چې د یو مسلمان زمونږ د یو مسلمان ورور ګاونډي ورور په مقابل کې تاسو جوړوي، خو نه. نو په دې خاطر باندې دغه زمونږ لومړی پنجابي ریاست دښمن او بیا ورسره همدغه شان زمونږ د فرهنګ زمونږ د ژبې ایراني دښمن، دا دوه چې دي دا همیشه د افغانستان کې لاسوهنې کوي او همیشه نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، د هغې ژبه، د هغې قوم، اقتصاد، د سیاسي له پلوه دې ته هغه نه پرېږدي چې دوی پر مخ باندې لاړ شي او په افغانستان کې پایداره امن پیدا شي. بل د رښتینې مشرۍ نشتوالی دی چې موږ یو صحیح داسې یو رهبر یو مشر پیدا نه شو چې هغه واقعا د افغانیت، اسلامیت او زموږ د ژبې او زموږ د خلکو دپاره کار وکړي، بلکې دلته چې څوک هم راځي د پردو هیوادونو د پردو خفیه ادارو دپاره کار کوي. بل دا کار دی فرهنګي زغم کمزوري، ځکه موږ همیشه په لږه لږه خبره باندې یو بل ته سمدواره کنځل کوي، د یو بل په مقابل کې سره ټوپک راخلو او جګړې طرف ته ځو. دغه شی نه چې دي چې دا د بې اتفاقۍ د پښتنو د بې اتفاقۍ اصلي عوامل دي. بیا به زه همداسې لاړ شم. بل جغرافیه وي چې څنګه ما مخکې هلته په دغه کې یو که نه هغه پاس په یوه جمله کې دا وه چې د ډیورنډ کرښې له امله پښتانه دوه برخې شوي دي. دا دوی برخې شوي چې کله د دي، نو ځکه همدغه سره هغه هغه ته پښتنو ته داسې تدریسي نصاب جوړ شوی دی چې خپل افغان ورور یې ورته دښمن ښکاره کړی، د پښتنو مشران ورته سم نه ښیي، د هغې په ځای باندې ورته پنجابي مشران ښیي. ښه بیا دی دا ویش د یووالي سیاسي ځواک او ګډ هویت پر ضد کار کړی دی. همدې ویش چې دی د یووالي او دغه د سیاسي ځواک او ګډ هویت پر ضد باندې همدغه جغرافیایي ویش دا کار کوي. لکه مخکې ما ملګرو سره خبرې کولې، ما تر څو پورې چې پښتانه په یو جغرافیه سره راټول نه شي، هېڅکله به زموږ پښتنو کې یووالی رانشي او موږ به پرمختګ ونه کړو، د دنیا او د نړۍ سره به سیالي ونه شو کولی. هغه ځکه چې موږ کې هغه یووالی وحدت چې نه وي، نو موږ به همیشه د یو بل ګریوانونو ته کلاسي او موږ به همیشه په خپلو منځو کې په جګړې اخته وو، نو موږ به څه ترقي وکړو. نو دغه ویش چې دی دغه جغرافیایي ویش چې دی د پاکستان او د افغانستان چې دغه انګریزانو ورته پکې جوړ کړی چې زموږ د پښتونخوا صوبې دغه پاکستان ته ورکړی، نو دغه ویش چې دی دغه کې د پښتنو ډېر غټ زیان دی. بیا دا دی چې قبیلوي تعصب او داخلي رقابتونه، دا قبیلې چې دي له یو بل سره رقابت لري همیشه، لکه ما چې څنګه ویلې سبزي دي، که دغه نورې قبیلې دي شینواري، که
چاره قبیله دی یو بل سره همیشه په دغه کې کدرانی دي کې غلجی د همیشه یو بل سره د سی په رقابت کې لکه یو بل د پخین رانیسي نه پریدي چې یو بل مخکې لاړ شي نه په سیاست کې نه په کوم بل د دنیا په بل کوم کار کې نو دا یو بل همیشه پخین نسی خو یو بل ته د نه منلو سپکاوي او ځان لوړ ګڼلو کلتور عام دی لکه دا خو په دې ټول پیږو چې همیشه موږ یو کم نیو بس همیشه یو بل د پاسې او یو سره بس وایي چې دا زېما موږ بل خپل پښتون ورور ځان سره یو مساوي نه ګڼو همیشه هغه د ځان لاندې راته ښکاري نو دا ښه کار نه دی همدا د دام د بې اتفاقۍ یو عامل دی بل دا د ملي شعور او تعلیم کمښت نو ما خو هغه ویل چې دې کې دا غټ دا د څلور لسیزو زیات دا کومه جګړه چې وه په دې کې دا ټول هیوادوال د زموږ د هیواد نه لرې په نورو ګاونډي هیوادونو کې پاتې شوي یا څوک چې اروپا او امریکا دې ځایونو ته لاړ هغه کوم یو چې بیا د دغه نږدې هیوادونو کې دي دوی هغه په خپله ژبه یا په خپل هیواد کې زده کړې ونه کړي چې هغې ته هغه ملي شعور ورته ورکړل شوی یا ملي پیژندنه ورته ورکړل شوې خپل ملي ارزښتونه ورته ورپېژندل شوی خپل تاریخ ورته ورپېژندل شوی نو په دې خاطر باندې دوی هغه د خپل دغه نه لرې پاتې دي د خپل ملي ارزښتونو نه بل خلک لا هم شخصي او سیمه ایزي ګټو ته لومړیتوب ورکوي بیا د دښمنان استخباراتي لوبې او منفي رسنۍ د استخباراتو لخوا د پښتنو ترمنځ اختلافونه پارول لکه دغه مخکې نه څنګه چې لکه څنګه چې آی اس آی او دغه نورو خفیه ادارو په افغانستان کې لاسوهنې کولې همیشه د پښتنو په منځ کې بې اتفاقیګانې پیدا کړي یو د بل په مقابل کې جنګولي دي حتی داسې کوي د بلوچستان کې د پښتانه او بلوچستان په ګډه باندې ژوند کوي دوی کله بلوچستان ته ډېر سیټونه ورکړي کله پښتنو ته ورکړي بیا هغې به یو بل سره همداسې په جګړه کې چې ستا ډېر ګوټونه واغېستل یا ستا په د صوبه اسمبلي کې سیټونه زیات دي نو بیا دوی همیشه هغه پښتانه او بلوچ هم سره جنګوي او پښتانه د پښتنو سره هم جنګوي شخصي رسنۍ د کرکې عقیدې او سپکاوي تبلیغ کوي دغه اوس دا شخصي رسنۍ چې هلته په الکترونیکس کومې شخصي رسنۍ چې دي په پاکستان کې لکه پنجاب او دغه نور خپله پښتونخوا کې چې پنجابي نه جوړې کړي لکه خیبر او داسې نورې ځینې رسنۍ دا هم په دې کې ډېر غټ رول لوبوي ځکه دوی همیشه داسې خبر د پښتنو په باره کې خپروي چې یو بل د دښمنان چې لکه دوی افغانستان ته خپل اولنی دښمن ښکاره کوي داسې فکر کوي چې دغه جګړې چې دي دا د افغانستان نه راځي په پښتونخوا کې کېږي چې کله دغه چاودنې کېږي چې کېږي نو دې په خاطر باندې هغه د پښتونخوا د ولس زړه بدوالی د افغانستان د پښتنو نه کوي او همداسې په اخواته ځینې نورې رسنۍ دي چې د ایران د خوا نه او د نورو ځینې هېوادونو د خوا نه کېږي چې هغه ورته بیا د کوزي پښتونخوا ځینې پښتانه داسې معرفي کوي نو بیا همداسې پر مخ باندې بیا دا د رښتینې مشرۍ نشتوالی ځکه دا خو ما مخکې په سر کې ویلي وو هغې باندې ما خبرې هم کړي نو په دې باندې ډېرې خبرې کوم داسې مشر نشته چې ټول پښتانه پرې باور ولري مشران اکثر په ځان ګوند یا بهرنیو ایجنډو بوخت دي نو دا چې دی دې ته به هم لاړ شو مخکې داسې موږ مخکې تپاوله کې په ما باس کړی دی نو ځکه ډېر په نه ورځم د یووالي لارې چارې او لومړی برخه اوس په دې باندې خبرې کوو چې ملي یووالی په موږ کې به څنګه راځي تعلیم ته لومړیتوب ورکول د ملي شعور روزنه او د تاریخ پیژندنه دغه ډېره مهمه ده قبیلوي تعصبات کمول د یو بل منل او یو بل ته درناوی کول نو دا چې کوم یو دی که چېرته په خپله په داخل کې موږ دغه د ښوونځیو د لارې خپلو دغه نوي شاګردانو ته یا محصلینو ته یا هغه په ماشومتوب کې کومې زده کړې ورکوو په دې کې باید ورته ملي ارزښتونه او د خپل هېواد سره مینه او د خپل خاورې سره مینه دا ورته پکې ورښودل کېږي نو چې اوس مهاجرتونه کم شي او خپله په افغانستان کې دغه ماشومانو ته د ماشومتوب نه دغه کومې زده کړې ورکوي په دې کې ورته باید ملي شعور ورکړی شي او بیا د قبیلوي تعصبات کمول او په دې کې ورته وایي چې تاسو ټول یو پښتانه یاستئ ملي تعصباتو پسې قبیلوي تعصباتو پسې مه ځئ دا هم ورته دغه د ماشومتوب دغه د ښوونځي د لارې ورښودل کېږي بیا هغه د ماشومانو په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د یو بل منل او درناوی کول همدې کې ورته باید وښودلی شي چې باید موږ یو بل ومنو یو پښتون باید بل پښتون ومنو یو بل له لاس ورکړو او دا زموږ د بقا او د دنیا سره د سیالۍ چې دی هم د دغې د لارې کېږي په دې بلې پاڼې ته برار شو د یووالي لارې چارې دوهمه برخه ګډ فرهنګي او ادبي پروګرامونه جوړول یعنې که موږ داسې خپله په داخل کې او بیا په پښتونخوا سره هم ګډ دغه فرهنګي او ادبي پروګرامونه جوړ کړو د یو بل سره تګ راتګ بیا زموږ ځای چې نو د پښتنو کې به د یووالي هغه سببونه بیا زیاتېږي د واحدو خپلواکو رسنیو ملاتړ داسې رسنیو باید موږ ملاتړ وکړو چې هغه د افغانیت اسلامیت
او د پښتونولۍ لپاره کار کوي او هغه واقعي په ملي ارزښتونو باندې ولاړې رسنۍ. بل لارې د واقعي ملي مشر ملاتړ، د ټولنیزو شبکو مثبت استعمال. بیا دا د پایله او پیغام. پښتانه کولی شي متحد شي خو د یو شعوري او دوامدار عمل غواړي. بیا دی وایي که دا پښتانه یو کېدلی شي خو دا یو مسلسل شعوري بیداري غواړي او دوامداره کار غواړي او دې کې باید ټول پښتانه یو شي. هغه پښتانه چې په پښتو ژبه باندې زده کړې کړي، پښتو پالي، پښتو لولي، هغه کولی شي په دې کې ډېره مرسته وکړي، خپل خاورې او خپل قوم سره مینه ولري، خپل کلتور سره مینه لري، نو هغه به دې دپاره کار کوي. که یو بل ته درناوی وکړو، زده کړه وکړو او د ملي فکر ته وده ورکړو، نو راتلونکی مو روښانه دی. ان شاء الله تعالی که چې په دغه خبرو باندې عمل وکړو، نو بیا زموږ راتلونکی روښانه دی او موږ کولی شو پر مخ باندې لاړ شو. زه داسې فکر کوم چې راسا صاحب راغلی، زه به هغه راواخلم او د هغې نه وروسته به یوه ویډیو ده، بیا به ما هغه په هغه ویډیو باندې خبرې وکړو. خو زه ګورم راته ښکاري راسا صاحب بېرته لاړ، نو چې لاړ زه هغه تللی دی، نو بیا به زه دغه ویډیو راواخلم. ملګرو دغه ویډیو هم راسره په ګډه باندې وګورئ، زه به دا لرې کړم او د هغې په ځای باندې به هغه ویډیو راواخلم. ډېره ښه ویډیو ده، تاسو به سره په هغې باندې لږ معلومات به ته درکړم، نو بیا به پروګرام راټولو. دا ویډیو چې دا به زه راپورته کړم. اخباری خبر के मुताबिक जंग के दौरान راسا صاحب هم راته ښکاري زه به دا بند کړم، راسا صاحب به هم راواخلم، بیا په دې باندې زه خبرې وکړم او هغه به هم راسره خبرې وکړي. راسا صاحب به راواخلم، بیا به خپل نظر شریک کړو. خو اول به دا ویډیو ګورو، زه به هغه راخلم. راسا صاحب تاسې ښکاره کېږي، دا کامره که بدلوئ دا بل رقم کېدی، نو دا به ډېره ښه. دا ویډیو د راسا صاحب دا به وګورو، بیا د پښتنو په یووالي باندې بیا به لنډ نظر تم خپل ورکړي، نو بیا به دا پروګرام ختم کړو. دا ویډیو ما جوړه کړې وه، اول په دې باندې زه یو څه خبرې کوم، دا له ملګرو سره شریکوم. ملګرو دا ویډیو سره په غور باندې به واورئ او بیا به پرې زه خپل نظر ورکړم او راسا صاحب هم پرې خپل نظر ورکړي. زه وګورم چې په ښځه چا له اوسه پورې مې څه شی نه دي کلي، نو زه هغه به پرېږدو. اخباری खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। हसन साहब, ये دا ملګرو د حسن نثار په پنجابي میډیا کې همیشه راځي، دا ډېر د پښتنو افغانانو ضد سړی دی. همیشه داسې خبرې کوي چې غواړي پښتانه افغانان تحقیر کړي یو قسم او په سپکه باندې یاد کړي د افغانستان افغانان او پښتانه ټول. خو دا افغانان چې کله کوي، خو دا د کوڅې پښتونخوا غم کوي، دوی هم ته د احساسې کمترۍ او احساس ورکوي. خو مسله داسې ده، دا وایي چې کله د هند او د پاکستان جګړه وه، نو په هغې کې ابراهیم صفدر په نوم باندې دا د زمونږ وزیر داخله کوم معاون چې دی، وایي دا هند ته ولې تللی و. افغانستان یو آزاد هیواد دی، څنګه دا سړی جواب ورکړي. اسلامی ملک के नायब वजीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कुछ भी कर रहा था, झक मार रहा था, कोई लानती किरदार ही अदा कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है। बिरादर, ओ भाई, मेरा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं आपका बिरादर हो सकता हूँ। और आप सगे भाइयों ने वो सुना नहीं है, बिरादरान यूसुफ, मैंने बनाए ये मुहावरे, फजूल बात। دا به لرې کو ورک به کو، ځکه دا ډېر یو څه یم، خو ځکه دا د پښتنو افغانانو ته ډېر زیات غواړي توهین ورته وکړي، تحقیر ورته وکړي. ځکه دوی ویلې چې ژورنالست یو نسوال وکړو، وایي چې دغه چې دی د هند او پاکستان د جګړې په وخت کې یو د وزیر داخله چې و د هغې معاون به یو سره یو وفد چې و دا دغه ته تللی و، هند ته تللی و. تاسو دې په اړه باندې څه نظر لرئ؟ نو بیا هغه ورته وایي چې دی خو لکه هغه ټکي زه نه استعمال داسې کلي و او بیا ویلي و چې دغه د اسلامي ورورولۍ یا برادر اسلامي هېواد چې تاسو یې وایي د ورور هېواد، هېڅ وایي زه په دې خبره باندې یقین نه لرم، هېڅ ورونه په دې وخت او زمان کې نشته دی. بس چې کوم ستاسې څه ګټي باید هغې پسې انسان لاړ شي. موږ داسې خپل افغانانو ته هم ویو چې خپلو ګټو ته باید موږ وګورو. دغه پنجابي ریاست چې کوم یو دی، دا موږ ته د ورور په سترګه نه ګوري، ځکه دا همیشه موږ خپلې ګټې لټوي او باید موږ هم خپلې ګټې وپېژنو او د خپلو ګټو په خاطر باندې کار وکړو. که هغه په حکومتونو کې څوک هسې ولس یې حکومت هم باید داسې یوه پالیسي جوړه کړي چې صرف هغې کې د افغانستان ملي ارزښتونه او افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي، نه دا چې داسې پالیسي چې هغه د یو بل هېواد په ګټه باندې. موږ هېڅ د بل هېواد د ګټو لپاره باید کار ونه کړو، بس د خپل ولس لپاره کار وکړو. نو دې لپاره کار کول پکار دي، ځکه دغه میډیا چې کله زه ګورم دا همیشه
د افغان ضد دغه شان خبرونه کوي نو دا چې دي د سي افغانستان ته یو خپلواکي وادم فکر نه کوي هغه د فکر کوي د طالبان چې دي د دوی بيخي چې دوی ورته سوي باید ما شانته وي او د پاکستان چې څخه خارجي پالیسي باید د دوی هغه پر مخ باندې وي هغه دا چې افغانستان یو خپلواک آزاد هیواد دی او هغه باید خپل پالیسي چې څه غواړي او څه د افغانستان د ملي ګټې پکې او ملي ارزښتونو ته ګټې رسي باید هغه پالیسي پر مخ باندې وي اساس بس تاسو خپل خبرې وکړئ ما خپل خبرې خلاص کړې ډیره زیاته مننه باورا صاحب ډیره ښه موضوع انتخاب کړې ده چې ولې پښتانه به اتفاق دي او د یووالي لارې چارې نو ډیره ښه موضوع انتخاب کړې ده باورا صاحب او تاسو ور باندې ښه مفصل خبرې وکړلې خو یو څو خبرې زم پکې اضافه کوم که تاریخ ته متوجه شو باورا صاحب دغه پښتانه یعنی په تاریخي لحاظ باندې موږ 15000 کال تا زیات تاریخ لرو او منګه پښتنو ډېر زیات امپراتورانی کړی دي په آسیا کې په تر اروپا پورې یعنی ټول عمر کدا پښتانه کې چیرته په اتحاد او اتفاق نه لرل نو دومره فتح او دومره ملکونه به نه نیول نو پښتانه په تاریخي لحاظ باندې ټول عمر خپ اتفاق او اتحاد او دا چې څنګه به اتفاق او به اتحاد شوی دی باید په دې باندې سړی فکر وکړي چې د اویا کاله کېږي کله چې انګریزان راغلل او دلته سره ملکونه جوړ کړل او دغه کرښې جوړه کړل او هغه خوا پښتانه بیخي په سیاسي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې په بل شکل تربیه کړل او دې خوا ته د پښتانه چې د په بل لحاظ باندې دغه شلو نو دغه مسایل چې د پښتانه سره به اتفاق شلو او دغه د پښتنو د به اتفاقي وجه به وراسب زما په نظر باندې همدا منګه خپل پښتانه استو ځکه چې پښتانه همیشه یو تعداد که د نورو د پیسو په خاطر باندې یا خرڅيږي یا مثلا نورو وادي مادي ورته کیږي بس هغه د یو څو دغه په خاطر باندې بس به ټول پښتانه دغه قرباني شي نو اساسي علت دا ده چې ولی موږ دغه سو دغه زمونږ په واکه نو دا موږ بل چا به اتفاق او به اتحاد کړی سو دغه د سیسي ورته کداغه پروګرامونه چې ورته چې د بل چا نه جوړ شوی دي دا موږ د بل خانه به اتفاق شوی استو نو دیتا اوس دوباره داسې کار په کار دی چې دغه سیاسي شعور پښتنو کې به ته یو ځای شي او د خپل تاریخ او د خپل هویت نه د با خبره شي او په دې پیښې چې موږ څوک یو هغه خپل هغه ځان خپل ځان او پیژني کله چې پښتانه ځان او پیژني نو ان شاء الله خود په خود به دې ته یوالي ته موخه کوي ځکه چې کدی په دې پیښې چې زه څوک ما زماني که څوک دی زما پلار نیکه څوک دی او زما تاریخ څوک دی او څومره وخت کېږي چې زمونږ د قوم د ملت ژوندی دی که په دغه مسایلو پښتانه پیښ به خود په خود یووالي او دغه ته اتحاد ته به ته موخه کوي نو او دې ته باوراسب لکه تاسو چې کار کوئ نور دوستان چې کار کوي چې دغه د پښتنو کې دغه سیاسي شعور د کې سطح په کې لوړ شي او پښتانه ورو په دې باندې پیښ او که سړی د واقعیت نه دغه نشي نو واقعا ډېر کار شوی دی په دغه څو دغه لسیزه کې چې څومره کار شوی دی د پښتنو په منځ کې کا خواته که پی ټی ایم کړی دی که نور د پښتنو کړی دی او که دې خوا د پښتنو کړی دی لکه تاسو غوندې به وراسب ډېر داسې پښتانه په دې باندې ډېر زیات کار یې کړی دی زحمت یې ایستلی دی نو دغه ورو که موږ دا مقایسه کو به وراسب 10 کاله یا 15 کاله مخکې دغه د پاکستان او دغه کم دغه د ډیرو نه خو دې خوا چې دغه ارتباطات او دغه پښتانه هیڅ دومره سره دغه نه ورته هیڅ ارتباطات نه هغه دی یعنی ډیر همیشه کاسې په بد یو بل ته په بد نظر کتل ځکه چې هغه د ټول د انګریزانو او دغه د پنجابیانو په سیاست باندې هغه خلک هلته دغه شوي او دې خواته بل حالت نو دغه ټول عمر هم دغه شوي دي باورا صاحب او دغه ته فقط یوازینی کار همدا دی چې موږ پښتانه باید راویښ شو او ځان وپېژنو او خپل ملي ګټې وپېژنو خپل ملي ارزښتونه وپېژنو او هغه د خپل په دې باندې پېښ شو چې موږ هم دلته څوک یو یو قوم یو 15000 کاله په دې منطقه باندې موږ هلته ژوند کړی دی تاریخ لرو فرهنګ لرو کلتور لرو په دې مسایلو باندې ورو ورو پښتانه پېښ شي او انشاءالله د اتفاق هم راځي او دغه اتحاد هم راځي او لوی افغانستان هم جوړیږي نو په دې هیله چې یو ورځ انشاءالله لوی افغانستان جوړ شي او دغه ټول پښتانه په یو ټغر سره راټول شي باورا صاحب او نو که تاسو کې چې لرئ مهرباني کنه نړۍ باندې اساس بس خبرې مکلي ملګرو یو خود سي چې تاسو موږ سره پتی و مرسته کوي موږ به نور خپل کار کوو خپل وسه مطابق یو خو زمونږ یوټیوب چینل دی د ال لکه لوی افغانستان ال ای ټي وي په نوم باندې چلیریش ال ای ټي وي چلیریش نو هغه در سره سبسکرایب کوي فالو کوي
او بل چې دی هغه دغه دی دا زمونږ فیسبوک پاڼه هم ده، هغه هم د لوی افغانستان په نوم باندې ده، لکه لوی افغانستان ټي وي یا LA TV 40، نو هغه هم در سره فالو کوي دغه پاڼه. نو دې سره به داسې شي چې زمونږ څومره شمېر زیاتېږي دا زمونږ غږ به لږ ډېرو پښتنو ته رسېږي که نه، هغه به موږ خاص خواري کوو چې بیا ډېر وګوري. دا ما دلته دا سره خپورم په یوټیوب چینل چې دی زمونږ LA TV 40 دا دی، او همدغه په دې باندې د فیسبوک پاڼه ده. نو دا تاسې موږ سره مرسته وکړئ، دا د سره فالو کړئ، لږ ملګرو ته هم ولېږئ. نو په دې کې موږ خپرونې خپل هم کوو، نو ملګري هم ځان سره واړو. پرون موږ سره ډاکټر صاحب راغلی و، داسې چې ورو ورو څنګه زموږ شمېر زیاتېږي بیا موږ داسې پوهه ملګري نور هم بیا راغواړو چې هغه موږ سره بیا په دې پروګرامونو کې ګډون وکړي. خو اوس زموږ شمېر لږ کم دی، نو موږ به داسې ورو ورو راځو، ځینې ملګري به ځان سره اخلو، بیا به ورو په خیر سره د وخت په تېرېدلو سره به بیا ان شاء الله تعالی موږ سره به ډېر ښه پوهان راځي، تاریخ پوهان به راځي، هغه سیاسي پوهان به راځي چې هغه بیا دلته خبرې کوي. نو هغه به بیا مختلف لارې چارې به د افغانستان په اړه باندې بیا موږ سره د شریکوي او هغه موږ ته به راښیم، او دغه تاسو به هم بیا وایي، دغه نوي نسل ته به بیا دا پاتې کېږي. نو دا به ګټوري شي، ځکه زه همیشه دی وایم چې لوی افغانستان کې تر څو پورې چې پښتانه لر او بر په یو لوی افغانستان کې په یو لوی جغرافیه کې سره راټول نه کړو، موږ به هېڅکله پرمختګ ونه کړو، او دغه کومې بدبختیګانې چې دي، دا کومې جګړې چې دي، دا به بیا دوام پیدا کوي. نو د دې لپاره یوازینی حل چې د لوی افغانستان جوړېدل دي په لویه جغرافیه باندې، د پښتونخوا د بلوچستان دغه کومې سیمه چې ده، او خاص کر پښتانه پکې دي، او دغه لوی افغانستان چې کله جوړ شو نو بیا به موږ دغه بدبختۍ نه خلاص شو، د خپل منځي جګړو نه به خلاص شو. صحیح ده، دا وخت نیسي، اول خو باید داسې دی چې دې لپاره کار وشي. نو چې تر څو پورې موږ دې ته کار ونه کړو او دغه شان ته د لوی افغانستان دغه خپرونې خلکو ته ونه رسوو چې ولې موږ باید لوی افغانستان جوړ کړو، دا مشکله ده. ځکه اول باید خلکو کې پوهاوی راشي، خاص کر د کوزي پښتونخوا خلکو کې، چې هغه د لوی افغانستان کې خپل ځان خوندي وګڼي، خپل ځان به کې هم د اقتصادي له پلوه، هم د خپلې ژبې د ارزښتونو له پلوه، دا چې پکې کله ځان خوندي وګڼي، نو پس د هغې به بیا د هغې هم رجحان دې طرف ته شي، د اسلام آباد نه بیا مخ بیا کابل طرف ته راوګرځي، افغانستان طرف ته بیا راوګرځي، او د افغانستان سره به یو ځای کېږي. داسې به بلوچان هم ورسره یو ځای شي، زموږ هم پکې دا ګټې دي، ځکه چې بلوچستان زموږ سره یو شو، موږ به بهر ته لاره پیدا کړو، تجارت به بیا ارزانه شي. لکه زه همیشه دا خبره کوم، د بهر له لارې تجارتونه ارزانه کېږي، بیا هغه کوم توکي چې راځي بیا هغه هم به ارزانه وي. نو دې کې د خپله ولس، د ټول افغان ولس پکې ګټې دي، دې ته به موږ کار کوو ان شاء الله تعالی. بس دغه ستاسو نه دغه غوښتنه وه، دا زموږ دغه چې دی نورو ملګرو ته یې ورسوئ، خپل هم سره فالو کوئ او خوښ هم کوي در سره. نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.